أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. نن به د سوره بقره آیات نمبر 102 او 103 ترجمه او تفسیر وکړو. د درس نمبر 88 به نن شروع کو ان شاء الله. اول به ترجمې ته راشو. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، کلو تاسو وخورئ من طیبات د هغه پاکو حلالو څیزونو څخه ما رزقناکم چې موږ تاسو ته در کړي دي، وشکرو او تاسو شکر وباسئ لله خاص الله دپاره، ان کنتم که چیرته یوی تاسې ایاه تعبدون صرف او صرف الله ته عبادت کوونکي. انما حرم یقینا الله حرام کړي دي علیکم المیتته په تاسې باندې مرداره، یعنی چې کوم زناور مردار شي، والدم او بهیدونکي وینه، ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه، وما اهل او هغه څیزونه الله حرام کړي دي چې کله هغه حلال کړی شي به په وخت د حلالۍ کې لغیر الله په غیر الله سره. فمن اضطر که څوک مجبوره شي غیر باغ نه ظلم کوونکی وي، ولا عاد او نه تجاوز کوونکی وي، فلا اثم علیه نو بیا هېڅ ګناه نشته په ده باندې. ان الله بشک الله چې دی غفور الرحیم هغه غفور دی او رحیم دی. خو نن سبق کې الله جل شانه متاسې ته بیا د حلال او د حرامو خبره کوي. دا څو ورځې د شرک بحث روان دی، نو بیا شرک د حلال او د حرام څه کار دی. ما تاسو ته پرون هم ویلي وو چې کوم څیزونه الله حلالوي حراموي هغه کې ما تا کار نشو لرلی. که زه ته الله حلال کړی او زه حرامام، یا الله حرام کړی او زه حلالام، دا خو نعوذ بالله ما د خدای دعوه وکړه او دا هم شرک شو. نو هغه ورځ موږ تاسې دا خبره کړې وه چې مشرکینو به داسې چال کوله چې د الله حلال حیوانات به ځان ته حرامول. وبه یې ویل چې دا د فلانکي په بود مې وقف کا، وبه یې دا فلانکي بابا په نوم مې دا ازاده کړه دا غوا یا دا اوښه. نو الله حلال شی به دا حراموله. او نن سبق کې چې کوم څیزونه الله حرام کړي دي دا ظالمان ځان ته حلالوي. هغه څلور شیان دي. یو هغه څیز چې په اسلامي طریقې سه حلال نشي. مثال خبره خپله مړ شه، که غوا دی که چرګه دی که اوښ دی هر شی دی دا حرام دی، دوی به دا شی خوړله. یا خپله خو مړ نه شه، حلالۍ کې تا د مثال خبره بت نوم په واخسته، خدای نخواسته، یا د یو انسان نوم پې واخسته، دا هم حرامه شوه، نو دوی به دا شی هم خوړله. یا مثال خبره د حلالۍ په وخت کې خو د الله نوم په واخسته، خو تا دا شی چې حلالوله د چا عزت دپاره د حلال کا، تعظیم دپاره، چې ولا فلانکی بزرګ صاحب روان دی دا د تا دپاره مې دا حلال کا، نو دا هم حرامه شوه. که هغه مېلمستې دپاره حلال کې بیا نه دی حرامه، دغه کې فرق به کوې. موږ تاسې پښتنو کې یو رواج دا شته دی، کله چې ناوې کور ته راولو موټر ته ورته چرګ حلاله کړو، موټر ټیر ته بیا هغه وینه په ټیر باندې هم ووایي، دا هم حرامه شوه. دا خو تا ناوې عزت دپاره حلاله کړه، ځکه دې نه معلومیږي چې دا ناوې د موټر نه رکوزوله دغه وخت کې تا حلاله کړه، ویلې بل وخت کې نه حلالوې، خو دغه نه معلومیږي چې تا دغې ته عزت ورکوې، دا هم حرامه شوه. همداسې پلانکی بزرګ دی، پلانکی بابا دی، هر څوک چې د شیخ الحدیث دی، ولی الله دی، دغو په عزت به نه حلالوي. دا کار د هندوانو دی، د هندوانو نه موږ ته هم رانقل شوی دی، نو دا هم حرامه ده.
بعضې خلک بیا داسې چل کوي زیارتو ته وزې بوځي چرګې بوځي بس همه قبر نه ورخوشي کړي چې دا مې تا لپاره ازاده کړه دا هم حرامه ده دا کار حرام ده خو هغه چې کومه چرګه وزه ازاده کړې هغه لا نه ده حرامه هغه ویر شروین اسلامي طریقې حلاله کړه په دې شان کې چې دی اوس راځي دا خلک راځي مالګه هم راخي بوره هم راخي دا خبرو یې چمدي نو دغه همدا مسله ده که دا بوره شوه مالګه شوه د زیارت دپاره وقف کړه چې دا مې تا لپاره هغه کړې دا حرام کار دی وکړو هغه شی چې د خپله حلال دی پوه شوې داسې مه کوه یو یې هلته په دې نیت یې کېده کوم مسلمان ته فایده ورسېږي ښه څو خو دا مسلې شوې بله مسله ده وینه کله چې موږ تاسې غوا للوو دغې نه چې دا کومه وینه بهیږي دا بلکل حرامه ده دغې نه فایده اخیستل حرامه ده بعضې خلک د چرګو دکانونه کسابانو ته یې چې دا وینه ځان سره وساته بیا یې موږ نه په پیسو خلو کساب دپاره دا کار جایز نه ده چې دا وینه خرڅه کړي دا باید تاله شي او څوک چې خلي هغوی ته هم دا کار صحیح نه ده ځکه هغه ظالمان دا چې دا بیا تور چایو کې استعمالوي او ونو ته اچوي نو دا حرام شی ده دغه نه فایده اخیستل صحیح نه ده بل څیز الله ذکر کړی دی خنزیر بالکل حرام ده هیڅ فایده دغه نه نشي اخیستی اوس کوم خر شو مثال خبره یا بل داسې یو حرام ځناور دی هغوی څرمن او وغیره سړی استعمالوی شي خنزیر څرمن هم نشي استعمالولی یو کار کې هم نشي استعمالولی بعضې خلک سوال کوي چې دا خنزیر ویلې اسلام کې دومره سختي په راغلی ده دغه کې ډېر مردار صفتونه دي یو خو دغه وخت کې چربي دومره ډېره ده چې ډایرکټ زړه تکلیف پیدا کوي او وینه دې غوړوي دا انګریزان یا وکسوي دغو کې ټول هم دا مرضونه دي نن سبا ساینس دا خبره ثابته کړې ده څومره دا ګنده بیماری دي دا خارخ والا دا ټول هم دغو نه پیدا کېږي نو خنزیر بالکل حرام ده دغه نه به ځان ساتي نه به دا خلې چې یو ځای نه بل ځای ته ورسوي نه به دغه کسابۍ کې کار کوي هر ځای کې دغه نه به ځان ساتي او بله مسله مې تاسو ته وکړه چې کوم د غیر الله په نوم حلاله شي بله ضروري مسله دا ده کله کله انسان د سفر کې شي یو ځای ته ورسېږي مرګ خطره وي بیا به دا شیان خوري او که نه نو که ته داسې سخت وږی چې بس ته مړ کېږي که بیا خنزیر وه که چېرته مردار خر پروت وه که مرداره غوا پرته وه بس دومره به وخورې چې ته پرې ژوندی پاتې شي یو ځای ته ځان پرې ورسوې داسې به نه کوي چې والا بس مړ کېږم یو خنزیر روانیسي او سکاره ورته برابر کړي او باربکي ورکې وکړي نه دا به نه کوې بس معمولي غوانته دومره به وکړې چې ته پرې ژوندی پاتې شي دومره به خورې شرطونه یې دا دي چې ته ځان ژوندی وساتې او بل دومره به خورې چې ډېره نه وي لذت دپاره به نه خورې ښه یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسې ایمان راوړی کلو تاسې وخوروئ من طیبات د هغه پاکو حلالو څیزونو نه کسه الله پاک دا خبره بار بار کوي خپلو پیغمبرانو ته ویلي یا ایها الرسول ای زما رسولانو تاسې حلال خورئ او نیک اعمال کوئ کسه دا حلال رزق چې ده دا د انسان په زندګۍ ډېر اثر کوي چې کوم سړی رزق حلال وي هغه بچیان به هم ډېر ښه وي هغه زندګي به ډېره ښه تېرېږي عبادت به برابر وي هر څه به برابر وي حدیث شریف ده نبی علیه السلام فرمایي هغه سړی څه چې یو اوږد سفر نه لاړ شي او بیا الله ته دعاګانې کوي ژاړي نو دغه به دعوا چېرته قبوله شي چې د خوراک حرام چکاک حرام لباس حرام بیا ګیلې فریادونه کوي چې یا الله ما دعاګانې نه قبلېږي داسې ډیره مشکله ده بل حدیث کې ارسي چې کوم بدن په حرامو غوټ شي دا د جنت بدن حرام ده د دپاره جهنم ډیر لایق ده داسې غوښې باید جهنم کې څه شي وسیزي الله دې موږ تاسې وساتي علي طنطاوي رحمه الله یو مشهور عالم تیر شوی ډېر ښکلي کتابونه لیکلي هغه خپل کتاب کې یوه ډېره ښکلې کیسه لیکي یا په دمشق کې یو طالب العلم نن سبا هم د طلبا چې دي جوماتو کې شپې کوي
په افغانستان کې پاکستان کې اوس هم دا سیستم ډېر پشته دی. یا هغه جومات کې پاتې وه نو هغه طالب العلم چې وه بعضې نیم انسان ډېر ښه وي شرمه چاته سوال نه کوي خو ډېر ضرورات وي چاته خلک به راتلل لمونځونه به کول تلل به ده چاته یلی نه شول چې لږه ما ته ماړی راوړئ 4-5 ورځې داسې لوږې په تېرې شوې چې بلکل حالات خراب شول ذهن یې کار پرېږدول او دغې ته مجبور شه چې یو کور ته لاړ شي او غلا وکړي او ماړی ته نرپټه کړي نو مخکې دا کورونو چتونه وو چې دا یو بل څه به لګېدلي وو جومات یو بل داسې به لګېدلي وو دا د نر بچی بس جومات چا ته وخته یو کور ته چې واوړېدله چې کس یخ کور کې زنانه دي ده وی چې دغه ته خو نه ورسم لرې که زنانه دي بل ته چې لاړه اخ کور کې څوک هم نو چې ویر هغه بس دیګی باندې دا ښکله خوشبویي ته نرسي نو چې دا بوی په ولګېده نور هم حالات خراب شول دیګي ته ویې راغله چې سارې ته نه جګ که تور بانجان ورکي وو و دا تور بانجانو نه چې چاک ولګوله دماغ یې کار شروع کړه چې دا خو ته حرام خورې ته به الله ته څه جواب کوې ته د دین طالبه مې ډایرکټ یې پرېږدول او پاس لاړ خپل جومات ته او سبق ټایم یې پراوه لاړه کلاس ته چې لاړه سبق چې شروع شه سبق نه دی بلکل پیدا نه سړی وږی وي نو ټول طلبا لاړل پیرډ ختم شو دی خپل ځای کې ناست وه دغه ټایم کې 2 ښځې جومات ته راغلې هغه ښځې ده استاذ ته ووې چې ما میړه مړ شوی دی زه واده غواړم که تا طالبانو کې کوم شاګرد وي نو چې هغه استاد یې سترګې وغړولې ټول طلبا لاړو ده هماغه غریب پاتې وه ده ته یې ووې چې دا بیبي ده ته اوسه واده کوې ده وی چې ویلې نه کوم بس نکاح یې ورته وتړله مخکې خو ډېره اسانه نکاح وي دا به نه وي چې هله لاس بجې وریژې 2 غوایان حلال که 20 ټیمونه غویړي راوړه او رکي دي او دا نه دا خبرې نه وي بس نکاح ګواهان شته دي یا قبوله ده قبوله مې ده زوی له خیره دا وړکې چې ځان سه کور ته بوتله چې دا ښځې ورته خپل مخ وښیله ښکلې ښځه الله ویر کړې وه ډېر خوشحال شو چې دا وکسه په مسافرۍ کې داسې قسمت ښځه چې لاړه اشپزخانې ته چې ماړی ورته راوړ چې کسې هماغه تور بانجان یې ورته راوړل چې دا دې سترګو نه یې اوښکې ارماتې شوې ښځه ورته یې ویلې ژاړې یا زه خو تا کور ته راوړېدلی یم دا تور بانجان مې پټول هغه الله نه وډار شلم هغه مې نه کړل بس ښځې ورته ووې چې دا تا ایماندارۍ ثمره ده چې دا د الله زه یاد هېر کړم دا د کور یاد هېر کړم دا د تور بانجان یې هم هېر کړم نو الله دپاره تاسې معمولي غیرت کوئ الله بیا ډېر غیرتي ذات دی کلو من طیبات تاسې وخورئ د حلالو څیزونو نه ما رزقناکم هغه څه چې مو تاسې ته رزق در کړی دی وشکرو او تاسې شکر وباسئ لله خاص الله دپاره ان کنتم که چېرته یوی تاسې ایاه تعبدون خاص الله ته عبادت کوونکي انما حرمه یقینا الله حرام کړي دي علیکم المیتته په تاسې باندې مرداره دلته یوه بله یوه ضروري مسله درته کوم د نن سبا یې متاسې کسان په لوندې سره ښکار کوي دا مرداره ده که هغه ژوندی وغورځي مرغۍ حلاله دې کړه بیا صحیح ده که ما ونې کې مړه شوه وغورځېده دا حرامه ده ویلې لوندې خو تیږه غوټه ده که نه خو تیره نه ده ښکار باید تیره څیز څه وشي همداسې توپک سره چې یو شی دې ووښته دا هم شی دی حرامه ده او که توپک مرمۍ تیره وه د غشي غونته د چاقو غونته تیره څوکې لرله بیا صحیح دی والدم او وینه بهیدونکې ولحم الخنزیر او خنزیر غوښه هم حرامه ده کس وایي دا خنزیر کې یو چې دا ډېر سپک صفتونه هم دي زه په خولې نشم کول تاسو ته یلی بېحیا ډېر ده نو کوم خلک چې خنزیر خوري هغه خلک تاسې کس وایي پردې نه کوي بېحیا ډېر دي دا هغه نه ده بیزو دا ګډېږي ډېره د افریقا خلک دوی دا بیزو ډېر خوري دوی ګډېږي ډېر او دا اسپه چې ده دا هغه ده بهادره ډېره ده د ترکي خلک دغه خلک چې د اسپې ډېرې خوري هغوی کې بهادري شته ده او اوښ کې چې ده کینه ډېره ده د عربو دا اوښ ډېره خوري هغوی کې هم کینه ډېره ده او نن سبا فارمي چرګې اروتلي دي نو ټول مسلمانان هم هغه خورو هغه چرګې چې دا یوه مړه کېږي یا بله د سره کړت 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 کوي نو څه ایکشن په نه خري او موږ مسلمانان هم یو بل مړ کېږو بس صرف خبرې کوو نو ایکشن په نه خرو
ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر هم حرامه ده وما اوهل او هغه څیزونه چې حلال شي به په هغه باندې نوم واخیستی شي په وخت د ذبح کې لغیر الله د غیر الله دپاره فمن اضطر که څوک مجبوره شي غیر باغ بغیر د ظلم کولو نه ولا عاد او نه تجاوز کوونکی وي او هغه ظلم کوونکی نه وي نه تجاوز کوونکی فلا اثم علی بیا هېڅ ګناه نشته که دا مردار یم وخوري ان الله بېشکه الله چې دی غفور رحیم غفور دی او رحیم دی نن دپاره همدا بس دی وما علینا الا البلاغ